د وسلوالو مخالفینو لخوا د عامه تاسیساتو ویجاړول د هراتیانو د غبرګون سره مخ شوی. د هرات په ولسوالیو کې د جګړو زیاتوالی او د مخالفو وسلوالو ډلو لخوا د سړکونو، پلونو او هټیو ویجاړول د دې سبب ګرځېدلی چې عامه تاسیساتو ته درانه مالي زیانونه ورسیږي. د هرات اوسیدونکو په دې اقدام سخت انتقاد وکړ او ټینګار وکړ چې مخالفین باید د دې کار څخه لاس واخلي. په ولایتي شورا کې د خلکو استازو هم د عامه تاسیساتو تخریب یو شاتګ وباله او دا یې د نه منلو وړ یاد کړ. د بلې خوا د هرات ولایت د حج او اوقافو ریاست د عامه تاسیساتو ویجاړول یو غیر اسلامي کار یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې دغه کار باید ودرول سي. نور حال په راپور کې. هممهاله په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي سره د مخالفو وسلوالو لخوا د عامه تاسیساتو ویجاړولو په غبرګون کې په ټول هیواد کې په دې اړه انتقادونه روان دي. د عامه تاسیساتو ویجاړول د هراتیانو د غبرګون سره مخ شوی. وقتی که یک انسان خواسته باشه خانه خود خراب کنه، پلچک خود خراب کنه، شما باور داشته باشین که او از این مملکت نیم از این خاک. هیچ وقت در داخل خاک به مادر کسی خیانت نمیکنه. خاک مانند مادر انسانه، وطن مادر انسانه. این خیلی نگران کننده. باید طالبا با پلچک، مسجد به مردم هیچ وقت نباید این کارو بکنم. اونا خود اسلام دارم، نام اسلام سوء استفاده میکنم. نباید مسجد مار بزنم، پل مار بزنم، مردم مار بزنم، مکاتب مار بزنم. د هرات په ولسوالیو کې د جګړو زیاتوالی او د مخالفو وسلوالو ډلو لخوا د سړکونو، پلونو او هټیو ویجاړول د دې سبب ګرځېدلي چې عامه تاسیساتو ته درانه مالي زیانونه ورسیږي. په ولایتي شورا کې د خلکو استازو هم د عامه تاسیساتو تخریب یو شاتګ وباله او دا یې د نه منلو وړ یاد کړ. کنم به فکر از این نیستن که وطن ما هست، خانه ما هست. پس معلوم میشه اینا افراد اشخاص بیرونی هستند. پای برق، مکتب، مدرسه، پلچک، تعمیر دولت، اینا کارهایی است که مربوط به دولت، به نظام نیست، مربوط به ملت است. ملت همگی نیاز داره به این چیزها. پس اینایی که دست به همچون کارهایی میزنن پس معلوم میشن که اونا کسایی هستند خودفروخته هایی که به گوش و بادارای خود برای تاسیسات، به مردن تاسیسات افغانستان دست میزنن که افغانستان پاس 100 سال به عقب بود. په همدې حال کې امنیتي چارواکي د دې ویجاړونې اصلي لامل په جګړو کې د مخالفو وسلوالو ماته یادوي. پروژه های آمال منفعه و از طرف از بین بردن چنین تاسیسات و زیربناها از اهداف خود مخالفین مسلح دولت است. اینا کاملا بر از اینا واضح است و خود از اینا درک میکنن که اینا تاب مقاومت با نیروهای امنیتی ندارن و حتی نمیتونن همون ساحه را برای نیم روز هم تحت کنترل خود داشته باشند. در هر جایی که میرسند فقط اینا کوشش میکنن تا اینکه ویرانی را به بار بیارن، پروژه های آمال منفعه به نحو بالاخره اینا را از بین ببرند، پل و پلچک و سرک ها را از بین ببرند و از طرف باعث کشتار و قتل عام و از بین بردن مردم بی‌دفاع ملکی ما بشه. کېږي چې په لسګونو کیلومتره سړکونه، مخابراتي لارې، لسګونه پلونه د مخالفینو ډلو لخوا د ځای په ځای سوي ماینونو په پایله کې په وروستیو جګړو کې ویجاړ سوي دي. له بلې خوا د هرات ولایت د حج او اوقافو ریاست د عامه تاسیساتو ویجاړول یو غیر اسلامي کار یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې دغه کار باید ودرول سي. قانون جهاد از زمان شروع توسعه دین مقدس اسلام به اطراف و اکناف جهان، قوانین جنگ از این قرار بود که زنان، اطفال، زمین‌های زراعتی، اماکن عمومی مانند مساجد، کلیساها و هر آن مکانی که برای عموم استفاده میشد در امان بود. بنابراین هیچ یک از طرف‌های درگیر حق تخریب تأسیسات عام المنفعه را ندارد.